په متحده عربي اماراتو کې د آسان خدمت مرکز له لوري 3450 افغانانو ته نوې الکترونیکي تذکرې، 200 تنو ته د الکترونیکي تذکرو له ویش وروسته خدمتونه او 650 نورو ته د کاغذي تذکرو د اصلاح خدمتونه وړاندې شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې د آسان خدمت مرکز مدیر نعمان اکبر وایي زموږ په مرکز کې 3 ډوله خدمات وړاندې کیږي. لومړی ډول یې نوې الکترونیکي تذکره ویش دی، دویم ډول یې د ویش وروسته خدمات دي، دریم ډول یې تولد کار دی. د نوې الکترونیکي تذکره ویش په برخه کې 3450 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د ویش وروسته خدمات په برخه کې 200 الکترونیکي تذکرې توزیع شوي دي او د دې ترڅنګ شاوخوا 3 میاشتې کېږي چې موږ ته د کاغذي تذکرې د اصلاح په برخه کې صلاحیتونه تحفیظ شوي چې په نوموړې موده کې موږ 650 کاغذي تذکرې کې اصلاحات راوستلي دي. د ښاغلي اکبر په وینا د مرکز ته په ورځني ډول شاوخوا 80 بهرمېشتي افغانان له بېلابېلو هیوادونو څخه مراجعه کوي. زموږ مرکز ته په ورځني ډول شاوخوا 80 نفره مراجعین مراجعه کوي. نه یوازې د متحده عربي اماراتو مشت افغانان مسافرونه بلکې د دې ترڅنګ د امریکا، کاناډا، اروپایي هیوادونو څخه مشت افغانان مسافرونه هم زموږ دفتر ته مراجعه کوي. د ایسای او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ د پراختیا په برخه کې د خپل ژمنتیا پر اساس د روان کال په چنګاښ میاشت کې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې یاد مرکز پرانیست چې بهرمېشتو هیوادوالو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د یادولو وړ ده چې د ایسای او معلوماتو ملي ادارې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د هویت تثبیت او د الکترونیکي تذکرو د ویش، له ویش وروسته خدمتونو، زیږون کارتونو او د مړینې د پارچې د ویش په تړاو د تیر 1402 مریض کال د سلوغې پر 4مه د بهرنیو چارو وزارت سره هوکړه لیک لاسلیک کړی و.